د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: ولسمشر غني د افغان کارګرو موضوع به د نړیوالو اصولو سره سم تعقیب شي. ولسمشر غني د ایران پر پوله سیند ته د افغانانو غورځولو موضوع پر جدي څېړنې ټینګار وکړ. نوموړي ویلي چې ایران ته د تګ راتګ شرایط باید لا اصولي او قانوني شي. د ولسمشر مانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني نن د ایران د سرحدي ځواکونو له خوا سیند ته د افغانانو د غورځولو د څېړنو لپاره د ګمارل شوي پلاوي له مشر حمید طهماسي او د هرات له والي سید عبدالوحید کتالي سره د ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې کړي. دوهم خبر: بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کوچني اختر په رارسېدو سره د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بوردی محمدوف د 126 هغو افغانانو بندیانو چې په بېلابېلو جرمونو په دې هېواد کې بندیان وو د بهنې خبرمان صادر کړی. ټاکل شوي چې دغه بندیان راتلونکي دوشنبه په اکني او تورغونډۍ بندرونو کې افغان سرحدي چارواکو ته وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د ترکمنستان د همکاریو مننه کړې او د دغه دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا په اړه ټینګار کړی. دریم خبر: د سپین بولدک او تورخم لارې پرانیستل کیږي. د تورخم او سپین بولدک له لارې له راتلونکي دوشنبې ورځې څخه وروسته په بشپړ توګه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدي وایي چې دا لارې به 40 ساعته پرانیستې وي. هغه زیاته کړې چې اوس مهال یوازې د پاکستان لخوا سوداګریز توکي افغانستان ته لیږدول کیږي، خو له کوچني اختر وروسته به له افغانستان هم پاکستان ته صادرات پیل شي. احمدي ډاډ ورکړی چې د صادراتو او وارداتو په برخه کې به له سوداګرو سره هر ډول مرستې کوي او اسانتیاوې به ورته برابروي. څلورم خبر: د پنبې دانې او نباتي غوړیو فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د بلخ ولایت د پنبې دانې او نباتي غوړیو شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز مسجدي وایي چې دغه فابریکه د یاد وزارت د سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ازبکستان د سفیر یادګار او د یو شمېر نورو چارواکو په حضور کې یو ځل بیا پرانیستل شوه. مسجدي وایي د بلخ ولایت پنبې دانې او نباتي غوړیو شرکت یوه تاریخي فابریکه ده چې فعالیت یې د کرنیزو تولیداتو د ودې او کارموندنې لامل کیږي. دی وایي اوس مهال په یاده فابریکه کې یوازې 100 تنه کار کوي، خو له فابریکې بهر یې سلګونه بزګرانو ته د کار زمینه برابره کړې. پنځم خبر: په هېواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 6402 ته رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې په تېرو 40 ساعتونو کې په هېواد کې د کرونا 349 مثبتې پیښې ثبت شوي. د ده په خبره په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 6402 ته رسېدلی. همداراز د کرونا 15 ناروغان په دې موده کې مړه شوي او 22 نور یې هم بیرته رغول شوي. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جاري.